علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د 14مې روزې د وظیفې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو، نن چې کوم اسم مبارکه د الله رب العزت پاک نوم دی، د هغې فضایل تاسو ته بیانوم. هغه دی الرزاق، ډېر لوی روزي رزق ورکولو والا. چونکې د اکثر خلک په غریبۍ او په مشکلاتو کې اخته دي، نو 14مه روزه ده. دې باندې که تاسو وایئ چې زموږ مالی مشکلات آسان شي، نو زه تاسو ته دې طریقه ښیم. که چېرته د سحر په 14مه روزه باندې د سحر د لمونځ نه مخکې، ضروري نه ده 14 چا نه قضا شو، ټوله روزه ده. خو دا ځکه زه دې ورځو کې تقسیمومه چې وظایف ډېر دي، نو چې د پوره میاشتې وظایف تاسو ته وښیم. څوک سحر د لمونځ نه پس د خپل کور په 4 ګټونو کې لس ځل دا اسم مبارکه یا رزاق ووایي، نو الله رب العزت به د باندې د رزق دروازې ټولې کولاو کړي، او دا به د ښي طرف نه شروع کوي. چې کوم ښي طرف ته د دې د کور کوم ګټ دی، د هغه ځای نه به شروع کوي، د قبلې طرف ته به مخ کړي، او هغې کوم چې ښي طرف ګټ دی د هغې نه به شروع کړي. نو 4 ګټونه دي، او هر یو ګټ کې به لس ځل دا ووایي. نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به یو د رزق دروازې کولاو کړي. د دې کور ته به زندګي کې بیا مفلسي، غریبي او بیماري دا به د دې کور ته نه راځي. دغه رنګې په دې ورځ باندې که چا په ذهن کې څه مسله وي، او ذهن د ده نه خبره هېرېږي یا سبق ورته نه یادېږي، نو په نهره باندې په روژه کې خو اسم نهره، نو 20 ځل که چېرته دا ووایي، نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به داسې تیز ذهن ولا ورکړي چې خلک به ورته اریاني. د دولتمندۍ دپاره مختلف طریقې دي. که نارینه یا غوري جومات ته ځي، نو سحر لمونځ چې په جمع سره وکړي، نو د فرضو د سحر د فرض او د سنتو په منځ کې که چېرته 41 ځل دا چا ووي، 41 ځل وي یا 550 ځل وي، نو انشاءالله العزیز دا به غټه خبره ده. رزق کې به دومره پر اخره شي، دا به دولتمند کېږي خامخا. دې باندې زموږ عقیده ده، ځکه د الله نوم دی، بل چا نوم نه دی، او الله رب عزت مال دولت ورکولو والا دی. دغه رنګې که چېرته د ماخوستن لمونځ نه پس چا په سرتور سره باندې درود شریف وي، زنانه به سرتوروي، نارینه به سرتوروي، 11 ځل به درود شریف وي، بیا به وایي یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق. دا چې ووایي، نو الله رب العزت به دا رزق دروازې په داسې کولاو کې چې کتابونه لیکي چې دا رزق به د ده د دروازې ماتې ورننوځي به پې، او د رزق د پراخې دپاره دا ډېر بهترین دی. هر روحاني مقام چې کوم دی، الله رب العزت به تا دپاره چې ستا کې روحانیت پیدا کړي، تا کې خپل محبت پیدا کړي، د هغې دپاره هم ډېر زبردست دی. او د خدا شي چې د غیب نه د روزۍ دپاره په دې کې الله رب العزت ډېر کمالات اچولي دي. هر حاجت پوره کېدو دپاره که ته وایې چې زما هر حاجت پوره شي، نو په دې ورځ باندې په دې رمضان کې په هر ورځ کولی شي. زما داسې ونه کړي چې بعضې کسانو زما ویډیو وګوري، نو هلکه دا وایي زما نه ورځ تېره شوې ده. نو هر باندې کولی شي که چېرته څوک دا د هر حاجت دپاره وګوري، نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به هر حاجت پوره کړي. یا رزاقو که دا چېرته د هر لمونځ نه پس یا ټوله ورځ کې ډېر زیات وایي، نو الله رب العزت به هر حاجت پوره کړي. که د چا څوک په جیل کې وي، په قید کې وي، او وایي چې دا الله رب العزت را خلاص کړي، نو په دې ورځ باندې کوشش وکړي چې ټول کور والا یا رزاقو وایي، او د هغې نه پس د دې خپل قیدي د خلاصۍ دپاره دعا وکړي. نو انشاءالله العزیز که هغه قیدي په ډېر سخت کیس کې، هر قسم سخت کیس کې وي، نو الله رب العزت به په خپل رحم او فضل باندې دا د قید نه راخلاص کړي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله بیا به حاضري کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.